بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 21 د اکتوبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه زموږ دوه حصې لري، یو د ستاسو پوښتنې او تبصرې او دوهم د خیبر پښتونخوا د ازادي بخونکي غورځنګ راپورونه. په تبصرو او پوښتنو کې لومړی تبصره د ورور خلیل اخلاص 5145 نمرې والا ده چې هغه دا لیکلي دي هغه دوستان چې په کمونستانو طرفداري کوي یا د کمونیزم نه ډاکټر نجیب نه ببره کارمل نه حافظ الامین نه اطلاع نه لري یا اوس هم بعضې لیکي چې دا ښه خلکو بد خلک خو مجاهدینو چې ولې وطن د چنګال نه خلاص که پرېښی به وی چې کفر و کمونیزم افغانستان کې وی د هغوی لپاره خلیل اخلاص دغه کړی چې د ډاکټر نجیب ببره کارمل علي کشمن اناهیتا راتبزاد اصلیت او د بېننګۍ په اړه دی د شوروي قواو د عمومي قمندان ډګر جنرال الکساندر میخایلوف ماریوف کتاب په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل دا کتاب د لوستلو وړ دی. نو دا هغه دوستان چې د مړې خېټې نه خبرې کوي او د 1.5 میلیون شهیدانو ته نه ګوري، 2 میلیونه مهاجرو ته نه ګوري چې دا ولې خلک مهاجر شول، ولې خلک مړ شول او راځي په پټو سترګو د جنایتکار نه قهرمان او د قهرمانان نه جنایتکاران جوړي. دا د هغوی د سترګو خلاصولو لپاره لازمي دی. دویم ام ناصر طارق ورور پوښتنه کړې ده چې فاطمي صاحب ته د کوم ولایت یې؟ زه د یو لوی ولایت په نامه د افغانستان یم او زما قومیت افغان دی. به دغه دوه شی زما شناخت دی، لوی افغانستان او افغان. دغه زموږ تاسو هر یو ته کفایت کوي چې موږ ووایو چې زه د افغانستان یم او زه افغان یم. نو بیا دې کې هیڅ توپیر نه پاتې کیږي چې زه د کوم ځای یم. زه د بدخشان یم، زه د هرات یم، زه د قندهار یم، زه د کندوز یم، زه د لغمان یم، زه د پغمان یم، زه د بغلان یم، زه همداسې د هلمند یم، د فراه یم، د زابل یم، د پکتیا یم، پکتیکا یم، د لوګر یم، د نورستان یم، نو د افغانستان د پنجشیر یم، د پروان یم، د کاپیسا یم، د دې ګران هیواد د هر ګوټ د هر حصې د غوربند او د دایکندي او د ښکلي شهرستانونو نه یم. نو دا زموږ تاسو ګران هیواد دی چې د دغې خاوره کې زیږېدلی، د دغې خاورې به نور هر قومیت دغه په حساب مردود دي او رد دي. منصور مراد ورور وایي آیا ایر ډیفنس سیستم مو پیدا کړ چې تیارې وولي؟ تر دغه دمه خو سیتلان نشته دی چې ترلاسه کړي به یې که به یې نه ترلاسه کړي، خو ممکنه ده چې په لنډو وختو کې ترلاسه کړي ځکه چې ملکونه هم علاقه لري چې د پاکستان مخه ونیول شي او اسلامي امارت به هم کوشش کوي چې خپل ځان قوي کړي تر څو د دښمن مخه ونیسي. محمد عابد انیس محمد وایي څوک چې د کمونستانو د ظلم نه خبر نه لري هغوی د اسلام نه هم خبر نه لري او دا یو واقعیت دی. څوک چې د کمونستانو د ظلم نه او د یو کمونست نه یو کافر نه مسلمان جوړی نو ښکاره خبر ده چې هغه خپله به هم مسلمان نه وي. امیرالزید 7C وایي ډاکټر نجیب یو وطن پرست دلسوز او نیک انسانو چې په نیکه یادیږي. زه د دې ورور نه 3 پوښتنې کوم. که دا دلسوز او نیک انسانو په ښه یادیږي دا د افغانستان خلک لیونو چې قیام یې وکړه دا قیام یې ولې وکړه؟ یو. دویم دا دی چې دا ښه انسان و نو دا د دی مجرم خو داود خان و، د داود خان لمسی ماشوم یې ولې په دار ووهه، ولې په بم والوزو؟ دا دویم. دا سوال ځان سره لږ جواب ورکوي چې دا چې دلسوزه او بارحمه خلکو نو دی چې دا نظام چپه کوو نو د ماشوم څه ګناه وه چې ماشوم هم د منځه ویوړه، او چې دا ښه خلکو نو دا د افغانستان ملت ټول لیونی شوی و چې څه د ایران خواته ووته او څه د پاکستان خواته ووته، علما او دانشمندان دې ووتل، د پوهنتون استادان دې ووتل، ټول ووتل. دې کې هېڅ با عقله انسان نه و چې هلته ناست وی چې ویلې وی زه ولې ووځم دا خو سم خلک دي، د دې سم خلکو نه ولې ځو؟
او بله خبره دا ده چې دا سم خلک وو، نو دا 15,000 کسان ما وژلي وو په دې طریق حفیظ الله امین په وخت کې. دا په زندان د پلچرخي کې دا 20,000 نفره چې د رئیس د اقصاو د نجیب او د تحقیق تتلو انسانان وژل، او دا په کتابونو کې لیکل شوي دي. لاشي کتابونه وګورئ، دا کتاب پیدا کړئ د هماغه وخت کې د هغې زندان چې څوک په زندانونو کې وو، بیا ترې ژوندي راوتي خپل داستانونه یې لیکلي. بیا دا وګورئ چې دا خلک ولې وژل کېدل، دا چې دونه خلکو دلسوزه و نیکنامه خلک دي، دا ولې دا مملکت تباه شو؟ د ده جواب په خپله پیدا کوي. نظر محمد سخی ورور وایي چې تشکر د هغه مملکت نه، د هغه ملک نه چې د اسلامي امارت سره د میزایل او د دغه پهپاد راکټ مرسته کړې ده. بالکل موږ هم وایو چې مننه او هیله ده چې نوره مرسته هم وکړي او اسلامي امارت د دې مرستو نه ګټه واخلي. خالد خان ارمان لیکلي یو پوښتنه یې کړې ده، اورم چې وزیر داخله استعفا ورکړې، آیا دا رښتیا دي او که په دې هکله معلومات راکړي؟ ورور دا ډېره زړه خبره ده، دا په هماغه وخت کې رد شوله، په هماغه وخت کې ناقصه ووتله او مردوده شوه، نو دا معلومات درست نه دي او دا پروپاګند صحیح نه دی. اسد وصال ډي پي ام سی او ویلې پوښتنه کړې چې شولیان څوک دي یا څوک وو، عقاید یې څه دي، کوم حکومت تاثیر لاندې وو، چېرته نفوذ یې لره، اوس څه حالت کې؟ یعنې په یوه پوښتنه کې 15 پوښتنې دي. شولیان یا ماوستان دا د ماویزم د چین د فرهنګي انقلاب یا د سوسیالیستي انقلاب مشر و چې په چین کې زیړ کمونیزم چې راوسته. روسي کمونیزم ته سور کمونیزم ویل کېږي، چینایي کمونیزم ته زیړ کمونیزم وایي. په افغانستان کې دوه نوع کمونیستان، یو کمونیستان یعنې سره کمونیستان به ورته ویلي، یو به زیړ کمونیستان ورته ویلي. سره کمونیستان روسانو، زیړ کمونیستان چینایانو. او شولیان د چینایانو د فلسفې د ماویزم په مکتب او فلسفه او دوی خپل په توندروي کې او په خپل زشتواله کې دا د کمونیستان نم پسې ډېر خشن و. د یا تا خپل په ملګرو باندې رحم نه کوه چې جسترین منفي حرکت به وکړو، هغه یې وژل. دی د عقایدو لحاظ نه په چینایي عقایدو کې دي، د تاثیر چې دی د دوی د چینایانو د تاثیر لاندې دي. خو په ټول د دغه 40 کالو کې چې کله د روسیې په مقابل کې 40 کاله مخکې جنگ شروع شو، د دوی حمایت په غربي نړۍ کې جرمنانو کوله او دوی ته سرمایه هم جرمنانو ورکوله، چې دا ولې ورکوله په دې معلومه نه ده. خو اکثرا شولیان او د دوی مشران څه چې دي دا په جرمني کې اوسېږي. د هغې جملې نه ډاکټر رنګین سپنتا چې د بهرنیو چارو وزیرو دا یو ماویست دی، یا سیما سمر چې د حقوق بشر مشره وه دا ماویسته وه. دغسې ماویستان په دې مخکیني حکومت کې وو او دوی د جرمني نه دغه شوي وو. اکثرا نور هم په دې کې ډېر زیات وو، په حکومت کې ځای درلوده. معاون د وزارت دفاع چې و نظري دا د شولیانو نه و، ماویست و. نو دارنګې د دوی دغه و، د دوی تیوریکي لحاظ نه دوی د چینایانو د تاثیر لاندې وو، اما د اقتصادي لحاظ نه او سیاسي لحاظ نه پس له هغې نه چې روسانو سره جنگ شروع شو او خلکو کمونیزم رد کړ، دوی خپل چهره بدله کړه، راغله جرمني ته. د ده لار نه په د جهاد په لباس کې دوی به راننوتل، ځان به یې نه ښکاره کوه او دوی به خپل فعالیتونه کول. د دوی د نفوذ ساحه دومره خاصه ساحه په افغانستان کې نه درلودله. همدې کابل کې دوی ځینې مشرانو او د کدر د رهبرۍ او د تیوریکي د لحاظ نه دغه ستمیان دوی ته ډېر نږدې وو په دې تیوري کې، او دوی افراد بعضې وو په بدخشان کې، په تخار کې او دغه پروان کاپیسا په دې ساحو کې د دوی لږ خو د دوی نفوذ دومره نه و چې سړی وایي چې دوی نفوذ درلوده. دوی ډېر یو دغه وړوکې ډله وه. او اوس په څه حالت کې دي؟ اوس په د نظم په حالت کې دي او به دعا کوي چې الله د دوی هغه آخري دم وباسي او دوی ختم شي. دا ستاسو د پوښتنې په متعلق یو مختصره غوندې تبصره وه. راځم د جهادي راپورونو په هکله. په 19 د اکتوبر د ری اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ زړنۍ خیل سیمه کې مجاهدینو د پوځ پر کاروان د ماین چاودنه وکړه. یو موټر ویجاړ شو او سپاره
عسکر پکې مړه شول او 4 نور ټپیان شول. په 19 د اکتوبر وزیرستان جنوبي زرمېلنې ولسوالۍ کوټې غبرګ سیمه کې پوځي پوستې باندې برید وشو. 4 عسکر ووژل شول. یو موټر ویجاړ شو او یو امنیتي کامره له منځه ویوړل شوه. په 19 د اکتوبر جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ جنتي سیمه کې د امنیتي کاروان باندې برید وشو چې 3 موټرونه په هدف وګرځول شول. 2 عسکر ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په 19 د اکتوبر د روانې میاشتې په 15مه، 14مه او 18مه یعنی د اکتوبر په دې درې میاشت کې د مومندو او د سوران درې په مختلفو سیمو کې د AFC او پولیسو د مجاهدینو په مختلفو دغه باندې ګډ پوځي عملیاتونه ترسره کړل چې د سخت مقاومت سره مخ شول. د پوځ یوه پوسته کاملا تباه شوله. 2 مجاهدین شهیدان شول او 4 نور پکې ټپیان شوي دي. 19 د اکتوبر وزیرستان جنوبي زرملنې ولسوالۍ د زمرای سیمه کې د پوځ پر مورچو برید وشو چې مالي او ځاني تلفات ور اړولي دي. په 19 د اکتوبر څو ورځې وړاندې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د کجوري سیمه کې یا تجوري په سیمه کې یو عسکر محمد یاسین د سید نادر زوی ژوندی ونیو او تحقیقاتو ته ور واستاوه. 19 د اکتوبر چترال ولایت د روش ولسوالۍ شیر کنټرول په سیمه کې پر پوځ پوستې باندې د سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 19 د اکتوبر خبر راکړ شو چې یو ورځ وړاندې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تنګي سورغر سیمه کې پوځ او مجاهدینو سخته جګړه وشوله. پوځ په ملکي کورونو باندې بریدونه وکړل. مجاهدینو یو ډرون کامره راغورځولې ده. په 19 د اکتوبر خبر و چې یو ورځ وړاندې وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ د شابوزۍ په سیمه کې د پوځ اکمالاتي موټر چې راشن یې وړه برید وشو ورباندې او د هغې له منځه یوړل شول. او همدارنګې د دې په تعقیب سره یو برید په عملته په یو پوځي اډه باندې وشو چې مالي او ځاني تلفات ورته اړول شوي دي، یعنی په نظامي پوسته باندې. په 19 د اکتوبر د روانې میاشتې 15 تاریخ جنوبي وزیرستان تیارزی ولسوالۍ په یرخم خرتای سیمه کې د پوځ پر مورچو د سپکو درنو وسلو په برید کې ځاني او مالي تلفات ور اړول شوي دي. په 19 د اکتوبر باجوړ ولایت د واړه مامون ولسوالۍ د لغړی سیمه کې مجاهدینو د CTD په تانې برید وکړ. CTD یو عسکر ووژل شو. 19 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیره اکاخیل سیمه کې مجاهدینو د راکټ لانچر او لیزر ټوپک په وسیله په کنډولي پوستې برید وکړ چې په پوځ ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. په 19 د اکتوبر وزیرستان جنوبي لوړی ولسوالۍ په شوال سیمه کې مجاهدینو پر پوځ د هاوان برید وکړ. ځاني او مالي تاوان ور اړول شوی دی. په 19 د اکتوبر شمالي وزیرستان رزمک ولسوالۍ د پوځ په رزمک کمپ باندې د الفاروق توغندي ویشتل شوي دي چې دا توغندي د کمپ د منځ کې لګېدلي دي او ځاني مالي تلفات ورته اړول شوي دي. په 19 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د خوشحالۍ په سیمه کې مجاهدینو د GL په وسیله د PNA په پوستې هدف وګرځول چې ځاني او مالي تلفات ور اړول شوي دي. په 19 د اکتوبر لکی مروت ولایت غزنی خیل ولسوالۍ پنیاله سیمه کې CTD او پولیسو پر مجاهدینو کمین وهه. مجاهدینو له ځان نه دفاع وکړه. 2 CTD عسکر وژل شوي دي. 2 مجاهد یو مجاهد ناصر عرف عقاب شهید شوی دی. 19 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د 3 بیلابیلو سیمو کې دانه لګات بازار لاتی تورا ګوله مجاهدینو د پوځ پر مورچو بریدونه وکړل. مالي او ځاني تلفات ور اړولي دي. دا زموږ د نن ورځې ستاسې تبصرې او پوښتنې او جهادي راپورونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل او په ضمن کې د هغه دوستانو نه چې په کومنټسونو کې زما د کار او د دې تقدیر کړی دی، مننه کړې ده او زما د دې موقف نه چې د کمونستانو په مقابل کې نیولی دی د اکثرا چې چون افغانستان ملت مجاهد مسلمان ملت دی او کمونستانو غوندې غوغا او اوازې ډېرې نه کوي، نو هغې خپل هغه اظهار دی همکارۍ همدردۍ او زما د دغې مبارزې ستاینه یې کړې ده. زه دوی نه مننه کوم
او د دې د ملګرتیا او تایید ما دپاره یو نړۍ ارزښت لري او امید دی چې دې ته ادامه ورکړي. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.